یو نوی ریکارډ ته د محمد نبی نږدې کېدل په 2024 کال کې د نبین الحق لاسته راوړنې او راشد خان ته د سکندر رضا له لوري لوی چیلنج که خبرېدل غواړئ ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ باوري پښیمان به نشئ. افغان چټک توپ اچوونکي نوین الحق په روان کال کې 3 ستر ریکارډونه جوړ کړي دي چې په لړ کې ستر توپ اچوونکي شاته پرېښي دي. نوین الحق په روان 2024 کال کې په لیګونو او نړیوال کرکټ کې په شلوريز فارمټ کې 59 لوبې ترسره کړي چې پکې 3 وکټ اخیستي دي او په دې سره د روان کال لومړی درجه غوره وکټ اخیستونکی وشمیرل شو. هغه همداراز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه په نړیوال کرکټ کې تر ټولو زیات 22 وکټ اخیستي دي او دریم ریکارډ یې دا چې نوین الحق په نړیوال کرکټ کې د افغان توپ اچوونکو له منځه د لومړي ځل لپاره په یو کال کې له 15 زیات لوبغاړي سوځولي دي. تر دې وړاندې راشد خان په 2019 کال کې په شلوريزو نړیوالو لوبو کې درویش لوبغاړي سوځولي وو چې اوس یاد ریکارډ د نوین الحق له لوري مات شو. بل اخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټول چارې لوبغاړی او پوهالی لوبډلمشر محمد نبی په شلوريز کرکټ کې یو ستر ریکارډ ته په ننوتو دی. د ملي لوبډلې دا لوبغاړی چې په کرکټ کې په ولسمشر یا پریزیډنټ مشهور دی یوازې 3 وکټو ته اړتیا لري تر څو په شلوريز کرکټ کې 100 وکټې پوره کړي. که محمد نبی د زیمبابوې په وړاندې په پاتې 2 لوبو کې 3 لوبغاړي وسوځوي نو په شلوريز کرکټ کې به دوهم افغان توپ اچوونکی شي چې 100 لوبغاړي به وسوځوي. راشد خان د اوس لپاره یوازینی افغان لوبغاړی دی چې په شلوريزو لوبو کې له 100 زیات لوبغاړي سوځولي دي. له محمد نبی وروسته نوین الحق دریم افغان توپ اچوونکی دی چې په یاد فارمټ کې تر نورو ډېر 2 لوبغاړي سوځولي دي. محمد نبی په دې 3 وکټو سره د یو توپ اچوونکي سربیره بل ریکارډ دا جوړ کړي چې د افغانستان لپاره به لومړنی آلراونډر شي چې هم 100 لوبغاړي سوځوي او هم له 2000 زیاتې منډې جوړوي. هغه به په نړیواله کچه هم د هغو آلراونډرانو ریس وشمېرل شي چې هم 100 لوبغاړي او هم 2000 منډې پوره کوي. محمد نبی اوس مهال په شلوريز کرکټ کې 130 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي دي چې د 90 لوبغاړو د سوځولو سربیره یې په توپوهنه کې 2209 منډې هم جوړې کړي دي. او د پای خبر دا چې سکندر رضا په یو خبري کانفرنس کې له افغان لوبډلې څخه د شلوري سیریز د ګټلو هیله ښودلې ده. د زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوري سرکیب لوبډلمشر سکندر رضا د لومړۍ بریا وروسته خوشبینه ده چې لوبډله یې کولی شي افغانستان ته په دوهمه شلوریزه لوبه کې هم ماتې ورکړي او د روان شلوري سیریز اتلولي په خپل نوم کړي. په ورته وخت کې د افغان لوبډلې لوبډلمشر راشد خان ویلي چې په خپلو هغو تېروتنو یې کار کړی چې له امله یې لومړۍ شلوریزه لوبه وبایلله. راشد خان د بیا ځل قوي راتګ خبرې کړې او زیاتوي چې لوبلړۍ ګټل ورته اسانه دي. د دې دواړو لوبډلمشرانو له څرګندونو د چیلنج برداشت اخیستل کېږي او به لیدل شي چې دوهمه شلوریزه لوبه څوک ګټي او کوم لوبډلمشر په خپلو څرګندونو کې رښتونی پاتې کېږي. باید وویل شي چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه نن ماښام 4 بجې په حرارې نړیوال لوبغالي کې ترسره کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمي د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.